ښه وخت د دې وختونو د هنګو مازدیګری دی. ښه وخت د دې وختونو د هنګو مازدیګری دی. زړه سر زمونږ د زړونو د هنګو مازدیګری دی. رنګین چې په رنګونو د هنګو مازدیګری دی. لیلا د بهارونو د هنګو مازدیګری دی. بدنام په شرابونو د هنګو مازدیګری دی. بدنام په شرابونو د هنګو مازدیګری دی. خمار په خمارونو د هنګو مازدیګری دی. ځوانان او ماشومان او بوډاګان زمونږ د کلي. ځوانان او ماشومان او بوډاګان زمونږ د کلي. آباد په محفلونو د هنګو مازدیګری دی. شنې پولې، چینې یخې او شودې د میرولی. شنې پولې، چینې یخې او شودې د میرولی. مثال د جنتونو د هنګو مازدیګری دی. د زرکو اوازونه ترانې د تاروګانو. د زرکو اوازونه ترانې د تاروګانو. په منځ کې د شنو غرونو د هنګو مازدیګری دی. بس حسن و عاشقي ده او مزیدي او مستی ده. بس حسن و عاشقي ده او مزیدي او مستی ده. ځواني ده په موجونو د هنګو مازدیګری دی. ښه وخت د دې وختونو د هنګو مازدیګری دی. زړه سر زمونږ د زړونو د هنګو مازدیګری دی. قدرمن اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې. دا د ریډیو پاکستان اسلام آباد بهرنیو نشریاتو پښتو څانګې اواز دی. تاسو اورئ پروګرام ادبي محفل. زه یم ستاسو کوربه سردار یوسفزی، د ادبي محفل پروډوسر محترم محمد امین بنګش. قدرمن اوریدونکو د هنګو مازدیګري په حوالې سره تاسو دغه شعرونه واورېده، دا نظم هم واورېده. دا د کم شاعر دی؟ دغه شاعر په حوالې سره، دغه د چاپ کتاب په حوالې سره به نن په دې پروګرام کې خبرې اترې کولی شي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام کې موږ ستاسو لپاره د پښتو ادب ستر نمونه نامتو شاعران ادیبان هغې سره مرکې کوو، د هغې په ژوند خبرې اترې کولی شي، یا داسې نورو حوالو سره چې کوم ادبي دستوري په هغې باندې. نن په دې پروګرام کې ادبي محفل کې د محترم فلک بنګش صاحب چې تعلق یې د انګو سره دی، بریګیډیر فلکناز بنګش، ډېر لوی نوم د شعر و شاعرۍ په حوالې سره د خپلې کورنۍ انګو کې چې کوم د دې درنه کورنۍ ده، د ملکانانو کورنۍ، د هغې خپل یو مقام دی. بیا دغه فلک بنګش یو ډېر زیات اعلی تعلیم یافته د خپل سکول، کالج، یونیورسټۍ د سر په طالب علمانو کې بیا پاک فوز ته ځي، هلته کې کمیشن اپلای کوي او د هغې نه علاوه تر بریګیډیر رینک پورې په فوز کې د وطن خدمت کوي. د پښتو ژبې خدمت هم د سکول د وختونه جاري ساتلی دی. شعرونه لیکي، نظمونه لیکي، غزلې لیکي، د ژبې د کام ستونزې هغه د شعر په ژبه بیانوي، کام ته نیغه لار ښیي چې تباه یې کړ سماج د پښتنو. دا شعرونه مې یو څو ذهن ته د فلک بنګش صاحب راله چې تباه یې کړ سماج د پښتنو، څومره ګرم د مزاج د پښتنو. پښتانه که بې پښتو کارونه پرېږدي، پښتانه که بې پښتو کارونه پرېږدي، ټول جهان به وي محتاج د پښتنو. د مخلصه مشرانو ضرورت دی، د مخلصه مشرانو ضرورت دی. فلک نشته بل علاج د پښتنو. جی نو د فلک بنګش صاحب شاعري کړې ده ډېره زیاته، خو کتاب د دې یو چاپ دی په کال 2009 جنورۍ کې د ساسکي په نوم باندې د دې شعري مجموعه ده، او د هغې سره سره دی د خپل کتاب چې کوم تړون دی نو هغه د خپل مشر ورور ملک
نصر الله جان مرحوم په نامه باندې کړی دی. دی لیکي چې په شعر او ادب کې زما مشر ورور مرحوم ملک نصر الله جان زما اولنی استاز او لارښود و. الله دې دی مرحوم رور په جنتونو کې او د دې چې کومه شاعري ده د دې کتاب کې ساس کی په دې باندې به په دې پروګرام کې خبرې اترې کولی شي. زه غواړم په دې کتاب باندې د فلک بنګش صاحب په ساس کی نومي کتاب باندې د پښتو ادب یو ډېر لوی نوم ماهر تعلیم پروفیسر خالد خان خټک صاحب په دې باندې لیکل کړي دي. نو راځئ چې وورو چې هغه د فلک صاحب په حوالې سره څه لیکي، د دې د شخصیت، د دې د شاعرۍ او د ساسکي کتاب په حوالې سره پروفیسر خالد خان خټک صاحب څه وایي. پروفیسر خالد خان خټک صاحب د فلکناز بنګش شاعري عنوان لاندې لیکي: زمونږ د جدید نسل د یو نماینده شاعر فلکناز بنګش د پښتو شاعرۍ دا لومبۍ مجموعه ستاسو په لاسو کې ده. شاعري د فنون لطیفه د ادب د څانګې یو اهم او بنیادی رکن دی چې درې مفید مقاصد لري. لومبۍ د اخلاقي اقدارو ترویج او اشاعت، دویم د جمالیاتي ذوق نشونما، دریم د قومي ورثې تحفظ او خورول. د پښتو شاعرۍ ټولو لوستونکو ته معلومه ده چې دا شاعري د یو ډیر ترقي یافته دور نه راتېره شوې ده. هغه دور ته مونږ کلاسیکي دور وایو. خوشحال، رحمان، حمید، علي خان، خواجه محمد بنګش، کاظم خان شیدا او ځینې نور د خپل وخت نماینده شاعران دي چې هر څوک یې پیژني. د 20مې صدۍ په 3مه لسیزه کې د کال 1913 خواوشا زمون شاعرۍ نوي اثرات قبول کړل او د پښتو د جدید دور آغاز وشو. فضل محمود مخفي او راحت زاهلي د جدید شاعرۍ ابتدا وکړه. رو هم په موضوعاتو او هم په هیئت کې بدلون راغلو. د غزل سره سره پابند او آزاد نظم هم رواج موندلو. سمندر، مفتون، رسا، اجمل او غنی د جدید شاعرۍ مشهور نمونه دي. بلخوا الفت، خادم او بینوا دغه فن ته ډیره ترقي ورکړه او د پښتو شاعري جدید عصري تقاضو سره هم آهنګ کړه. د پښتو سره سره په اردو شاعرۍ کې هم نوي خیالات را څرګند شول او جوش، فیض او ساحر لدیانوي او ادم د شاعرۍ نه زمون پښتانه شاعران هم متاثر شول. ملک فلکناز بنګش زمون د جدید نسل هغو شاعرانو سره تعلق لري چې له 13 کلونو یعنی د کال 1900 نه کال 2008 راسي په پښتو کې شاعري کوي. قدرمن اوریدونکو، دلته د دې فکرې په حوالې سره لږ وضاحت چې دا پروفیسر خالد خان خټک صاحب کوم لیک کړی دی نو دا یې د نن نه 14 کاله مخکې کړی دی. نو په دغه حوالې سره دی خپل لیک کې د فلک صاحب د شاعرۍ ژوند 13 کاله خولې خو 14 په نور تیر شوي، نو دا د فلکناز بنګش صاحب د شاعرۍ عمر 43 کاله جوړیږي. جی د خټک صاحب لیک مخ پړوان دی لولو زو. هغې لیکي: ما د شاعرۍ ابتدایي نمونې په ګورنمنټ کالج هنګو کې د کال 1908 نه کال 1980 په دور کې اورېدلې وې. د شعرونو یو درون، سنجیده او باشعوره هلک او ژوند ته یې ډېر د اهمیت په نظر کتل. د تعلق د یو تعلیم یافته خاندان سره دی چې د مشهور ماهر تعلیم ملک عبدالغني غوندې عالمان پکې موجود وو. دا د انګو د بنګشو یوه اهمه کورنۍ ده. خوشقسمتۍ نه فلک ته د اعلی تعلیم موقع په لاس ورغله او د تاریخ غوندې یو اهم او معلوماتي مضمون کې MA ډیګري واخیستله او په
فوز کې د کمیشن اخیستو نه پس په کاکول کې د دغه مضمون تدریس شروع کړ. داسې دی د دنیا د اهمو واقعیاتو او تحریکونو نه خبر شو، بلکې د دغو نه اثر هم قبول کړ. وروسته د قانون خصوصي مطالعه وکړه او د LLM ډیګري اخیستو نه پس د فوزي قوانینو سپیشلایزیشن وکړ. داسې د فوز دغه څانګې پورې مربوط شو او د لیفټننټ کرنل په عهده مامور شو. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې د شاعرۍ خپل شوق یې ورسره جاري وساتلو او وخت په وخت خپل خیالات او احساسات د شعر په ژبه بیان کړل. داسې د فلک د شاعرۍ موده کم از کم تر 10 کلونو رسي. په مجموعي توګه د موجوده مجموعې کې شامله د بنګش شاعري مونږ په 3 ادوارو کې ویشلی شو چې د هر یو دور عرصه تقریبا 10 کاله جوړیږي. اول دور د کال 1970 نه تر کال 1988 پورې خور دی چې د بنګش د ابتدایي دور شاعري ده. په دغه دور کې په د باندې روماني او مقامي رنګ غالب دی. د کالج او یونیورسيټي د زمانې بې فکري، خوشگوار ماحول او د مسته او ښکلا اثرات په موجود دي. د کالج دور او د انګو مازیګرۍ 2 داسې نظمونه دي چې دغه خصوصیات پکې واضح دي. ورسره په غزل کې هم نمونې موندلی شي. دا د حسن مملکت یو شهزادګۍ وه خو د عشق په امتحان نه پوهېدله. څنګه ښکلې ورځې شپې وې، څنګه ښکلې زمانې وې، څنګه ښکلې ورځې شپې وې، څنګه ښکلې زمانې وې، چې زما د سترګو تنده ستا د سترګو پیمانې وې. ما ویل چې د هنګو مازیګرۍ دی، خو هغه تر مازیګره پاتې نشوه. د خپل سرسبز شادابي علاقې د رڼو اوبو چینو، شنو باغونو، تازه هواګانو او خوشبودار فضا د فلک په ذهن ډیر مثبت اثرات غورځولي دي. داسې اثرات چې وروسته د په کلام کې هم ظاهر دي. په بنیادي ډول دغه ابتدایي دور د روماني خیالاتو او د مقامي اثراتو دور دی. دویم دور د کال 1988 نه تر کال 1998 پورې عرصې باندې مشتمل دی. دغه وخت د بنګش شاعري او خاص طور د غزل ډیر په ترقۍ و. د په خیالاتو کې وسط، سنجیدګي او معاشرتي اثرات څرګندي. اوس د علاقايي اثراتو نه علاوه د ملکی او بین الاقوامي حالاتو نه هم اثر قبلوي. د معاشرتي خرابو حالاتو، غربت، جهالت، ځانځانۍ او مطلب پرستۍ، بې اتفاقۍ، لوټمار، قتل و غارت او فرقه پرستۍ سخت خلاف دی او د دغو خلاف په خپل کلام کې برملا اظهار کوي. منم په دار باندې د حق خبرې سر پرې کوي، خدا هم لویه نادانی ده چې څه وایي. که یو خوا دی د خپل رونو د ناڅاپي مرګ د سختو صدمو سره مخ کوي، نو بل خوا دا ټول ملک او خصوصا د پښتونخوا په ځینو سیمو کې بدترین پرکاورانه مظاهره کیږي. بې شمېره بې ګناه بې خطا کسان په خپلو وینو لمبولی شي. بنګش د دغو صدمو ژور اثر اخلي. دی د ابتدا نه د هر قسم فرقه پرستۍ، نسل پرستۍ، تعصب، بغض، کینې نه پاک دی. صرف او صرف د انسانیت طرفدار دی. زه قایل پکې د رنګ و نسل نه یم، زه د ټولو عاشقانو احترام کړم. د فلک د دغه دور شاعري ډیره پختګي لري. د خپلو ملکی او قومي حالاتو نه مطمئن نه دی. دلته د ښکلي وطن کې امن، سلامتی، تعلیم، صحت، مینه، ورورولي، هماهنګي، مساوات او خوشحالي غواړي. د فلک د شاعرۍ دریم دور د کال 1998 نه تر اوسه یعنی کال 2008 پورې دور دی. قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې ما تیر هم وضاحت کړو چې خټک صاحب دا لیک کال 2008 کې کړی، نو تر کال 2008 پورې د فلک بنګش صاحب د شاعرۍ جاج اخیستی.
خټک صاحب مخکې لیکي د فلک بنګش صاحب د شاعرۍ دریم دور کم چې دی په دریو دورونو کې تقسیم کړی ده نو دریم دور په حق لیکي هر چاته پته ده چې په تیرو 10 کالو کې زموږ په ملک کوم عذاب نازل شوی او د ژوند هره شعبه یې په سرو اور کې اچولې ده. د دغه حالاتو نه د بنګش غوندې د حساس شاعر متاثره کېدل ناګزیر و. نن چې دلته د وینو کوم سیلاب بهیږي د امن و امان صورتحال انتهایی خراب، غیر یقیني سیاسي حالات، خوف خراس او په تیره بیا د فرقو په نوم قتل و غارت په فلک باندې ژور اثر غورځولی دی. ځکه دا ووایم چې د فلک د دغه اخیرني دور په شاعرۍ باندې یو قسم ته د مایوسۍ، حزن و ملال او د درد او غم یو صادر خور دی نو بې ځایه به نه وي. آخر فلک هم یو انسان دی، یو دړمن او حساس انسان. د دغه دور د خرابیو اظهار ډیر په تفصیل سره کړی دی. په اوسنی حالاتو مشتمل یو نظم یره د فلک یو نماینده نظم دی چې د پکې د موجوده دور په هغه دانشورانو او عالمانو سخت ټکونه کړي دي څوک چې د حق و باطل ترمنځ فرق نشي کولی. بیا هم فلک د امید لمن له لاسه نه پرېږدي، وایي دا خپل تصویر صحیح کول غواړي لکه خپل یاران ډاډه کول غواړي. قدرمن اوریدونکو، دا د پروفیسر خالد خان خټک صاحب د لیک نه لږ اقتباسات. اخیر یو څو لینونه دا وایم چې خټک صاحب اخر کې لیکي د ساسکي کتاب په حوالې سره چې دا مجموعه په پښتو جدیده شاعرۍ کې یوه قابل قدر اضافه ده او زه یقین لرم چې زموږ تبصره نګاران او نقادان به فلکناز بنګش ته د نوي نسل د یو نماینده شاعر درجه ورکولو کې هیڅ مشکل محسوس نه کړي. فلک بنګش صاحب په خپل سیلی کې د دې شاعرۍ او په ساسکي کتاب کې خپل یو څو داغی لیک نه زه تاسو ته یو څو پیراګرافه. فلک صاحب لیکي افلاطون وایي چې ټول شاعران نقال وي. قدرت د شاعرانو په ذهن کې یو خیال واچوي او شاعر په الفاظو کې نقل کړي. ارسطو د شاعرۍ په ناقدانو کې بابای ادم ګڼلی شي. هغې وایي چې په شاعرۍ کې عام طور باندې 2 نقصونه وي. لومبی بنیادی نقص، دویم اتفاقی نقص. بنیادی نقص هغه وي چې یو سړی شاعر نه وي خو شاعري کوي. د ارسطو په خیال کې دا نقص د معافی قابل نه دی. دویم نقص اتفاقی وي، لکه چې یو شاعر په اوسه لیکلو کړي خو اوسه چرته لیدلی نه وي او دا پته ورته نه وي چې د اوسه ښکر وي او کنه. د بنیادی نقص فیصله خو زه نشم کولی، خو دا دعوه ضرور کوم چې ما اوسه لیدلی ده. د شاعرانو د فطرت برخلاف زه هر چاته خپل شعرونه نه وایم. شاید چې د دې وجه د ارسطو والا بنیادی نقص وي. زه دا دعوه هم نه کوم چې زه یو پیدایشي الهامي او قدرتي شاعر یم. بس دا یو څو ساسکي د شعر و ادب سره زما د مینې یو اظهار وګڼئ. په دې اړخ زه نوره تبصره کول نه غواړم. د مقید خبره زړه چې غلبیل شي نو الفاظ چاڼوي. دا زمانه ورته شاعر وایي. زه د خپل محترم استاد پروفیسر خالد خان صاحب ډیر مشکور یم چې په دې کار کې زما صحیح رهنمایي او حوصله افزایي وکړه. د ډیرو مرحلو نه پس چې څه پاتې شو هغه دا دي ستاسو په وړاندې دي او په ډیرو یې قبول کړئ. قدرمن اوریدونکو، دا و لیک د فلک بنګش صاحب چې هغې په خپل کتاب کې کړی دی. څنګه چې ما وړاندې ووې نو د پروفیسر خالد خان خټک صاحب لیکونو کې هم تاسو واورېدل. ساسکي کې هغه د فلک بنګش صاحب شاعرۍ په حواله سره څه لیکي، څنګه هغه شخصیت ته په کم نظر ګوري. امید دی
چې تاسو به د دې لیک نه د خټک صاحب د لیک نه یا د فلک بنګش صاحب د خپلو خبرو نه ډېر څه معلومات ترلاسه کړي وي. د فلک صاحب په شخصیت ډېرې خبرې کېدي چې زه غواړم د دې د کتاب نه یو کلام تاسو ته په آغاز کې خو ما د دې نظم تاسو ته وړاندې کړ د هنګو مازدیګرۍ چې خالد خان خټک صاحب هم خپل لیک کې د هغې ذکر کړی دی. یو څو شعرونه نور تاسو ته د فلک بنګش صاحب وړاندې کوم. وایي چې اوس په کلي کې کیسې کوي یاران، اوس په کلي کې کیسې کوي یاران، څه به وایم بس مزې کوي یاران، چې زما د زړه د زخم ذکر کیږي، چې زما د زړه د زخم ذکر کیږي، ستا د حسن تذکرې کوي یاران. مونږ ته پته د هیڅ چا سره وخت نشته، مونږ ته پته د هیڅ چا سره وخت نشته، هسې مونږ سره وعدې کوي یاران. او چې خبر دی د انسان د بې وسۍ نه، چې خبر دی د انسان د بې وسۍ نه، څه له دومره اندېښنې کوي یاران. او په مستیو کې جوړ پاتې نشو خوند، په مستو کې جوړ پاتې نشو خوند، ارادې چې د توبې کوي یاران. او چې ژوندی ومه حقدار د مینې نه وم، چې ژوندی ومه حقدار د مینې نه وم، اوس په یاد کې مې جلسې کوي یاران، اوس په کلي کې کیسې کوي یاران، څه به وایم بس مزې کوي یاران. قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام وخت بیخي په ختمېدو دی. تاسو د بریګیډیر فلک بنګش صاحب په شعري مجموعه ساسکي باندې د هغې خبرې د هغې د استاد محترم خالد خان خټک صاحب خبرې تاسو واورېدې، د هغې تاثرات چې کوم په دې کتاب کې لیک دي. د هغې نه علاوه د دې شعرونه د هنګو مازدیګرۍ نومې نظم. تمه ده چې ستاسو به دا پروګرام ډېر زیات خوښ شوي. د هنګو بریګیډیر فلک بنګش صاحب شخصیت او شاعري ډېرې خبرې پې کېدی شي، ډېر پروګرامونه پې کېدلی شي. نو موږ به کوشش چې په دې حوالې سره ستاسو دپاره نور ګټور، خوندور او معلوماتي پروګرامونه راوړو. تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه سردار یوسفزي او پروډوسر محمد امین بنګش ته ورکړئ اجازت. دا پروګرام ستاسو په درانه خدمت کې د ریډیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریاتو پښتو څانګې له طرفه وړاندې کړی شو. د لوی الله په امان.